ما ته بذات خود یو نوجوان ټلیفون کړی دی یو الک راته ویلی دی ما ته وی مفتی صاحب وې زما د ترور خاوند دی 18 کاله کېږي د خپل لور سره زنا کوي 18 کاله کېږي د خپل لور سره په زنا کې اخته دی هر شپه د خپل لور سره زنا کوي مالا فتوا راکړه چې د ترور خاوند مړ کما مالا فتوا راکړه چې د ترور خاوند وولما هر شپه وې زما د ترور لور په دې باندې جاړي چې د ورځې ما ته لور وي د ورځې ما ته د لور مینه ملاوه ده خو چې شپه شي زما پلار بیا ما ته د لور په نظر نه ګوري زما پلار به ما ته د خپلې ښځې په نظر باندې ګوري زه د خپلې زندګۍ نه تنګ یم زه د خپل ژوند نه تنګ یم زه نوره داسې زندګي نه غواړم د پلارانو نه وحشین جوړ دي د پلارانو نه عقل ختم دی د نیکونو حالات کو دې وکتل دومره فسادات راغل دومره فاحشي راغله دومره اوریاني راغله پخوا د دې قصو تصور هم چا نشو کولی پخوا د دې خبرو تصور هم چا نشو کولی پخوا دا سوچ هم چا نشو کولی بې یو پلار او دغې پلار نه پیدا د هغې لور بې یو پلار هغې پلار خپله لور غټه کړي د هغې تربیت یې کړی د هغې کفالت یې کړی هغې له خوراک او څښاک راوړی دی بې د دې پلار نه دا درنده څنګه جوړ شو بې د دې پلار نه دا وحشي څنګه جوړ شو بې د دې پلار نه دا ځناور څنګه جوړ شو بې د دې پلار عقل ولې کار نه کوي بیا د دې پلار دماغ ولې کار نه کوي چې دا داسې حرکت کوي دا داسې لګیا دی دا پلار د خدای نه ویریږي دا پلار د خدای د قهر نه ویریږي دا پلار د خدای د عذاب نه ویریږي چې په ما به د الله عذاب راشي په ما به د اسمان نه تندر را پریوزي په ما به د کاڼو باران وشي زه د خپل لور سره په زنا کې اخته یم لګیا یم او زه داسې کارونه کوم دا خو مې درته یوه قصه وکړه مش نمونه خروار والله کو نور مې درته وکړلې یو الک ما ته ټلیفون کړی دی وایي زما پلار د 80 کالو دی 80 کالو خو زمونږ حجرې ته هره شپه ښایسته هلک راځي زمونږ حجرې ته هره شپه پیغله جنۍ راځي او زما پلار د هلکانو جنکیانو سره غلط کار کوي مفتي صاحب فتوا راکړه چې دا پلار ولما ما ورته لږ صبر وکړه د 80 کالو چې ګیره سپینه ده د 80 کالو چې سر سپین دی دا حرکت دی دا زمونږ معاشره ده دا زمونږ حالات دي هغه چې د جرګو مرکو سړی دی هغه چې پخوا به جرګې کولې هغه چې مرکې به کولې چې جوماتونه پې ښایسته ښکاره کېدل اول سب پې ښایسته ښکاره کېدو زمونږ د جوماتونو موازنینو اقامت کوونکو نن د دې فساد په وجه باندې نن د دې آلاتو په وجه باندې دې حد ته حالات رسېدلي دي